د ټولګټو وزارت محترم وزیر الحاج محمد عیسی ثاني د کابل جلال آباد لویې لارې له دویم لین سړک د کابل ولایت له لوري د پخواني کانکریټي سړک په دوام د 32 کیلومتره برخې له کاري بهیر کرش پلانټونو او لابراتوارونو څخه په داسې حال کې لیدنه وکړه چې د یاد وزارت تخنیکی پلاوي او د یونیورسل شرکت رئیس یې ملتیا کوله. د یاد لیدنې په لړ کې د ټولګټو وزارت محترم وزیر د یاد سړک تطبیق کوونکو ټیمونو او قراردادي شرکتونو مسؤلینو ته د کار د چټکتیا او غوره کیفیت، د یاد سړک د پاتې برخو د سروې او ډیزاین ترسره کولو او درنو هیوادوالو ته د اسانتیاو برابرولو په هکله لازمې لارښوونې وکړې او د یونیورسل شرکت رئیس ته یې لارښوونه وکړه چې د یاد سړک د چارو د ګړندي کېدو لپاره دی په سیمه کې د فعال کرش پلانټ ترڅنګ یو بل کرش پلانټ هم فعال کړي. د کابل جلال آباد لویه لار په خاص ډول یاده برخه چې د کابل ولایت له لوري د پخواني کانکریټي سړک په دوام 32 کیلومتره اوږدوالی لري. د نورو هوارو لارو او سړکونو په پرتله د غرونو په لوړو او ژورو سیمو کې تیریږي. په همدې اساس د غونډیو کټنګ او د ژورو ځایونو ډکول او هوارول ډیر وخت ته اړتیا لري. د ټولګټو وزارت محترم وزیر د یادې برخې د قراردادي شرکت مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې په سیمه کې د ماشینري زیاته کړي ترڅو د یادې لویې لارې کاري بهیر له ځنډ سره مخ نشي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې شاوخوا 140 کیلومتره اوږدوالی لري او له ډلې یې 15 کیلومتره سړک د ننګرهار او کابل ولایتونو له لوري له وړاندې په کانکریټي ډول رغول شوی او پاتې 83 کیلومتره یې په بیلابیلو 3 برخو ویشل شوی دی چې لومړی برخه یې 22 کیلومتره اوږدوالی لري او دویمه برخه یې د کابل ولایت له لوري د پخواني کانکریټي سړک په دوام 32 کیلومتره اوږدوالی لري چې رغنیزې چارې له خصوصي سکتور سره قرارداد شوی دي او د مهال په چټکۍ سره جریان لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت د یادې لویې لارې اقتصادي او ترانزیتي اهمیت ته په کتو د درنو هیوادوالو د ترانسپورتي ستونزو د حل او د کابل جلال آباد لویې لارې د اوسني سړک د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د یادې لویې لارې د دویم لین سړک د اساسي رغونې کار پیل کړی دی چې د سړک د چارو په بشپړېدو سره به د درنو هیوادوالو او سوداګرو ستونزې حل شي.